زما عزتمندو تاسو په دشمن باندې غلبه غواړئ، خپلو حاجتونو او مقاصدو کې کامیابی غواړئ، رشتہ کې بندش وي، په رشتہ کې رکاوټ وي، یا بهترین ځای کې رشتہ غواړئ، ستاسو د لوی نلوی حاجتونه وي هغه پوره کول غواړئ، په کور کې خیر او برکت راوستل غواړئ، نو زما عزتمندو دا کم عظیم الشان وظیفه چې زه تاسو ته بیانوم دا وظیفه تاسو هم په دې طریقه باندې وکئ. عزتمندو نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته زما عزتمندو یوه نبوي وظیفه او عمل بیانوم، داسې عظیم الشان عمل او وظیفه چې د ستاسو ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. د دې په باره کې حدیث شریف کې هم راغلی دی چې د ستاسو یو حاجت ته یو ناممکنه حاجت ته او هغه د الله جل شانه نه پوره کول غواړي، یا د یو بنده سره د سکار د حاجت ته او ته دا غواړي چې دا فلانې کس زما دا کار وکړي، نو دې په باره کې حدیث کې ډېر خاص عمل او وظیفه بیان کړی شوې ده. لہذا زما عزتمندو تاسو دا خاص عمل او بهترین وظیفه دا تاسو زده کئ او خپل حاجتونه د رب کائنات نه قبول او منظور کئ او د مشکلاتو نه د پریشانو نه نجات حاصل کئ او خپل دعاګانو ته د قبولیت درجه ورکئ. زما عزتمندو په زندګۍ کې صرف یو پیره دا خاص عمل تاسو ازمو کئ، ان شاء الله تعالی د دې چې کوم حیران کن کمالات دي دا به تاسو ووینئ. زما عزتمندو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي، ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، د دې لپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې تاسو دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکیپ کوئ ما. زما عزتمندو دا عمل ډېر طاقتور عمل دی او ډېر اثر کوونکې وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده چې دې ته نبوي وظیفه ویل کېږي. زما عزتمندو چې کله د څه حاجت را پیښ شي، څه قسمه حاجت تی وي، ناممکنه حاجت تی وي یا مشکل او پریشانی کې راګیر شي، په مصیبت او تکلیف کې راګیر شي او د الله جل شانه نه دا حاجتونه پوره کول غواړي چې الله جل شانه زما د لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي، یا د یو بنده سره سکار را پیښ شوی دی، یو بنی آدم سره ستا سکار دی او ته دا غواړې چې دې زما دا کار وکړي خو پای کې هغه ټال مټول کوي، ستا کار نه کوي او ته دا غواړې چې دا انسان زما دا کار وکړي. زما عزتمندو هر یو کار د الله جل شانه په حکم او په ارادې سره د الله جل شانه په قدرت کامله باندې کیږي. زما عزتمندو که الله جل شانه دستا یو کار کول غواړي نو څوک بنده به د هغې دپاره سبب جوړی او دا هر یو بنده دپاره جایز ده چې څومره اسباب دي دا به اختیاري، باقی نتیجه به په الله جل شانه باندې پرېږدي. صرف اسباب او وسیله به استعمالو او د هغې د قبلېدو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې غواړو، منت او زاري به کوو. نو زما عزتمندو دا نننی عمل ډېر طاقتور او ډېر بهترین عمل دی. د دې وظیفې طریقې کار او ترتیب زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو د دې وظیفې ترتیب او طریقې کار ډېر زیات آسان دی. د ټولو نه مخکې به زما عزتمندو صحیح طریقې سره اودس چردام وکړئ. د دې لپاره اودس چردام ډېر زیات لازمي دی او ضروري دی، بغیر اودس چردام نه دا وظیفه نه کېږي. نو صحیح طریقې سره به تاسو چراندام وکړئ. د دې نه پس به زما عزتمندو بیا 2 رکعاته نفل صلات حاجت د دې نیت په تاسو وتړئ. نیت مې وکړو د زړه اخلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مو ادا کوم.
د دې نه پس زما عزتمندو کله چې تاسو نفل وکړه د الله جل شانه حمد و ثنا بیان کړئ که نور حمد و ثنا تاسو ته نه درځي نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا به تاسو ولولئ د دې نه پس بیا زما عزتمندو 21 مرتبه 21 پیرې به تاسو درود شریف ولولئ او بیا به 121 مرتبه 121 پیرې به تاسو دا کلمات مبارکه لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم زما عزتمندو کله چې مداول استنو بیا به اخره کې ویش پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي د الله جل شانه نو په عجزه سره دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی کریم رب تاسو دعاګانې ټولې قبلوي که تاسو په دشمن باندې غلبه حاصلول غواړئ د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ یا خپل حاجت او ضرورت او مقصد پوره کول غواړئ د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ رزق حلال تاسو غواړئ رزق حلال د حصول د لپاره هم تاسو د وظیفه عمل کول شي یا زما عزتمند تاسو د رشتې مسله ده په خزه کې او بهترین ځای کې رشتہ کول غواړئ نو هغې دپاره هم دا ډېر بهترین عمل دی یا ستاسو په رشته کې بندش دی رکاوټ دی یا زما عزتمندو په کور کې خیر او برکت غواړئ نو دا عظیم الشان وظیفه د عظیم الشان عمل چې ناممکنات به تاسو ته ممکناتو باندې هغه بدل کی خامخا ضرور به ضرور تاسو دا وظیفه وکړئ زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره په بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکوي د لوی الله په امان